یو شپږو حالتونو کې په شپږو وختونو کې د قرآن تلاوت چې دی دا جایز نه دی. یو په هغه حالاتو کې چې کله انسان په جنابت کې سړی دی که زنانه ده، خو چې دې ته د تقاضا د جنابت ده نو دی به قرائت د قرآن نه کوي. حدیث کې راځي عن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قال، علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الخلا نه راووتو فیقرأ القرآن، د قرآن تلاوت به کاو، قرآن به لوستلو، ویأکل معنا اللحم، او زموږ سره به یې غوښه هم خوړله، ولم یکن یحجبه عن القرآن شیء، او نه به منع کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم لره د تلاوت د قرآن نه بل هیڅ یو شي، لیس الجنابه، سوا د جنابت نه، یعنی یو د جنابت په حالت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت د قرآن نه کاو. دویم د قرآن قرأت چې منع دی او تلاوت په هغه زنانه منع چې هغې باندې د حیض بیماري ده یا د نفاس بیماري ده. حیض هغه بیماري چې په زنانو باندې په میاشت کې کومه بیماري راځي، نفاس هغه بیماري چې په زنانو باندې د ماشوم د فدا کېدو نه وروسته راځي. دا په حدیث کې راځي عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی چې لا تقرأ الحائض ولا الجنوب، قرات به نه کوي حایزه زنانه او نه جنوب سړی شیئا من القرآن، هېڅ شی د قرآن نه. او بیا د حایزې زنانو دپاره بعضې صورتونه علماو مستثنا کړي دي. یو حایزه زنانه ده، حیض بیماري پې ده، نو عام ذکر هغې کولی شي. یا بعض علما وایي چې کله په یادو باندې څه حفظ څه حصه د قرآن د هغې نه هېر کېږي نو په یادو باندې کولی شي. یا په موبایل کې کوم تلاوت چې دا کوي، ځکه دا موبایل مصحف نه دی، داسې ذبذبات دي، نو د موبایل نه داسې تلاوت کولی شي. دریم چې قرآن قرأت منع دی دا په حالت د رکوع او د سجده کې. دا په حدیث کې راځي عن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه، علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی قال نهاني النبي صلی الله علیه وسلم، دا وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ما ان اقرأ راکعا او ساجدا، چې زه د قرآن قرأت وکم په حالت د رکوع کې یا په حالت د سجده کې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رکوع کې ده، دې کې د الله تعظیم بیانوئ سبحان ربی العظیم، سجده کې د الله نه دعاګانې غواړئ سبحان ربی الاعلی وی وی. څلورم چې د قرآن تلاوت منع دی کله چې یو امام پسې ته شاته ولاړئ او امام جهري قرأت کوي، په زوره باندې قرأت کوي، نو ته په هغه پسې شاته قرأت نشي کولی. دا په یو حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهري مونځ کې سلام نه وروسته موږ ته راوګرځېده. جهري مونځ یې کوو یا د ماښام یا د ماخوستن یو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هل قرأ معي احد منکم آنفا، زما سره اوس تاسو کې چا قرات یو ځای کاوه په دې منځ کې؟ نو فقال رجل نعم انا یا رسول الله، یو سړي ویل او یا رسول الله ما کاوه تا پسې شاته رستو قرات. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی مالی انازع القرآن، څه شي وي ماله چې زه په قرآن په قرأت کې په مانځه کې د ځان سره بل څوک شریکومه. نو ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلی الله علیه وسلم فيما جهر فيه، بیا خلق منع شو د دې خبرې نه چې خلق قرأت وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهري مانځه کې، یعنی په هغه مانځه کې چې په هغې کې امام په زوره قرأت کوي. پنځم ځای چې په هغې کې د قرآن تلاوت دا جایز نه دی او صحیح نه دی په کومو بیت الخلا کې، یا مثلا یو داسې ځای دی چې په هغې کې ګند دی، سقا ځای دی، ګنده ځای دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې د سلام جواب هم په داسې یو سړی او دس ماتې ته ناست دی نو سلام جواب به هم نه ورکوي. نو د سلام نه خو غټ یو شی د لوی قدر والا شی چې دی دا قرآن دی. نو قرآن خو په طریقه اولا کې په دغه ځایونو کې د قرآن تلاوت دا صحیح بیا نه دی. شپږم ځای چې په هغې کې د قرآن تلاوت منع دی هغه کله چې انسان اودس کوي. په وخت د اوداسه کې دا علما قرأت د قرآن مکروه ګڼي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اودس کاوه نو بسم الله به ویله ولا یتکلم، به د چا سره خبرې نه کولې.
نو دا شپږ حالات داسې دي چې په دې کې د قرآن تلاوت دا جایز نه دی. دا مقذورات د کم ګنده ځایونه چې دي څښاوالي او ډیرانونه دې کې د قرآن تلاوت د وجې د قرآن د عظمت شان د وجې نه د وجې د قرآن د اجلال د وجې نه اجلالا لکتاب الله د وجې د الله د کتاب له الله یو لوی مقام ورکړلی دی نو داسې ځایونو کې د قرآن تلاوت بیا صحیح نه دی.